د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منسوبینو له لوري په خانشین ولسوالۍ کې د کشفي عملیاتو پر مهال سلګونه کیلو نشي توکي ونیول شول. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان مولوي نصیر احمد مهاجر وایي د یادو عملیاتو په ترڅ کې 850 کیلوګرامه تریاک او 4000 نوي لیټره تیزاب ترلاسه شول. همداراز د قضیې په تړاو 2 تنه مظنونین او یو عراده ټیوټا موټر هم نیول شوي دي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. د هلمند ولایت امنیه قومندانۍ د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو له لوري په خانشین ولسوالۍ کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 850 کیلوګرامه تریاک نیولي. همداراز امنیتي ځواکونو 4000 نوي لیټره تیزاب نیولي. د یادو نشي توکو په تړاو 2 تنه مظنونین او یو عراده ټیوټا موټر نیول شوي چې تر پلټنو وروسته به اړوند عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. د یادونې وړ ده چې د هلمند امنیه قومندانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت منسوبین د هلمند په ټولو سیمو کې فعال حضور لري او هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د نشي توکو کرکیله او یا هم کاروبار وکړي. د هلمند امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر په وینا د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منسوبینو د ولایت په ټولو سیمو کې فعال حضور لري او په دې برخه کې جدي مبارزه پیل کړې ده. له هیوادوالو غوښتنه کیږي چې له ټولو غیر قانوني کړنو او فعالیتونو څخه ځانونه لرې وساتي.